بسم الله الرحمن الرحیم. تیر درس کې موږ تاسو کومه برخه پورې کار کړو؟ نیو کې موږ تاسو صرف فولډر او شارټکټ باندې کار کړو. د لاندې برخه پاتې ده. ها ګوري نیو لنوم نه معلومیږي. د نیو په تر باندې تاسو کولای شئ چې کریټ کړئ نیو آیټمز. هغه که آن د ډیسکټاپ وي او که اور ان اني فولډر وي، په هر ځای کې تاسو سره وي. په هر ځای کې تاسو کولی شئ د نیو په ذریعه باندې د څه جوړ کړئ، یو نوی آیټم جوړ کړئ. په آیټم کې تاسو سره آیکنس هم راتللی شي او فولډر هم راتللی شي. دا موضوع خو مخکې تاسو ویلې ده. اوس عمومي شکل باندې په کمپیوټر کې د نیو لپاره شارټکټ چې دی CTRL N دی. که چیرې تاسو به یو فولډر کریټ کوئ د ځان لپاره، نو د هغې لپاره شارټکټ دی CTRL جمع SHIFT شفټ او N. نو چې کله تاسو کیبورډ ته راشئ، کیبورډ کې دا دریو بټنې کنټرول شفټ او N یو ځای پریس کړئ، یو خالي ساحه کې، نو تاسو سره به څه وشي؟ یو نوی فولډر به راشي. صحیح ده؟ نو دا د نیو لپاره یو دو شارټکټ دي، تاسو یاد ساتئ. د دې نیو لپاره تاسو بیا هم کانټیکسچوال مینیو باندې ما تاسو ته کار کړی او سټپس مې درته لیکلي وو، ضرورت نشته بیا سټپس ولیکم. رایټ کلیک به سمپل سکرین باندې وکړئ، نیو ته به راشئ او د نیو کې مثلا تنا د یو خو تاسو شارټکټ جوړولی شئ، بل فولډر. د دې نه بغیر کوم اضافه ادرس پروګرام چې ستاسو په دې کمپیوټر کې تاسو انسټال کړي وي، لکه مایکروسافټ آفیس شو، کورل ډرا شو، فوټوشاپ شو وغیره شو، د هغې لپاره هم دلته کې کمپیوټر اتومات د هغې آیکنې موږ تاسو لپاره سټور کړي دي. او چې کله موږ تاسو وغواړو د هماغه مربوطه پروګرام په سکرین باندې موږ تاسو سره یو فایل راشي او د هماغه فایل په ذریعه باندې موږ هغې پروګرام ته لاړ شو. نو ګورئ د دې نیو کې ګټه څه ده؟ کله تاسو مثلا غواړئ نوټ پډ خلاص کړئ، تاسو به نوټ پډ خلاص کړئ، دا فایل به واخلئ او دا فایل به جدا یو ځل سیو کړئ، بیا به تاسو دې باندې کار کولی شئ. ولې؟ دغه برخه کې که چیرې تاسو نیو ته راشئ او دا ټیکسټ ډاکومنټ باندې کلیک وکړئ، تاسو سره به دا فایل هم دلته راشي او د دې داخل کې چې څومره تاسو ډیټا سټور کوئ هغه په همدغه فایل کې داخل کې څه کېږي؟ سټور کېږي به. نو مستقیما تاسو یو نیو آیټم، یو نیو فایل د یو پروګرام د دې برخې نه اخیستلی شئ. که هغه تاسو سره مایکروسافټ اکسس وي، مثلا بینر شاپ یو پروګرام دی، کورل ډرا وي، بس تاسو کلیک کوئ، تاسو سره د هماغه پروګرام ډایرکټ یو فایل جوړېږي. هر پروګرام چې وي خو چې دې لیست کې تاسو سره وي. نه 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 هیڅ، دا تاسو سره کاپي جوړېږي، ډوپلیکیټ جوړېږي. لکه مثلا دا نوټ پډ کې تاسو ته مثال درکړم، نوټ پډ مې خلاص کړې او هغې ځای نه تاسو یو فایل جوړوئ، بیا دلته سیبوئ. خو هغې نه اسانه طریقه دا ده چې ډایرکټ فایل اول جوړ شي، اول فایل جوړ شي، وروسته پکې ډیټا واچوه. دوه میتود دي که نه؟ اول پروګرام خلاصې ډیټا لیکي، موضوعات لیکي، بیا وروسته سیبې چې سیب دی کې هغې لپاره به یو فایل کمپیوټر کې جوړ شي. ولې د نیو په ذریعه باندې مستقیما فایل جوړېږي، هغه فایل کې وروسته ډیټا اچوه. به دغومره فرق دی پکې، مخکې ډیټا اچي وروسته ډیټا اچي. نو دلته کې وګورئ مثلا مختلف قسمه نور فایلونه دي، لکه دا د وورډ والا کلیک وکړئ، د وورډ فایل به در سره راشي. دا د وورډ پروګرام نه دی، تنها یو فایل دی او د فایل باندې ډبل کلیک وکړئ او تاسو وروسته کې دې کې ډیټا واچوئ. صحیح ده؟ ډیټا چې واچوله دا ډیټا به تاسو کنټرول سیو به کوئ. نو دا به چېرته راغلی وي؟ همدغه فایل ته به راځي. مستقیما د نوي آیټم یا فایل اخیستلو لپاره تاسو راځئ نیو ته، اعظم ډسپلی برخه ته. ډسپلی ویل کېږي سکرین کنټرولینګ. تاسو غواړئ چې دا خپل سکرین کنټرول کړي، د دې لپاره به کومې برخې ته ځئ؟ ډسپلی ته به ځئ، رایټ کلیک نیو او بیا تاسو ډسپلی باندې کلیک وکړئ. اوس دغه ډسپلی کې که چیرې تاسو سره ګرافیک انسټال وي په کمپیوټر کې، که نه وي انسټال، تاسو دا خپل سکرین کنټرولولی شئ. دا د ګرافیک پورې څه تړاو نه لري، دا جدا د یو وینډوز یو کمانډ دی. د وینډوز څه دی؟ یو کمانډ دی. هلته نشته، ته رایټ کلیک وکړه، ډسپلی نشته، نو بیا به لاړ شئ کنټرول پینل ته. چېرته به لاړ شئ؟ کنټرول پینل ته.
او په کنټرول پینل کې به تاسو هلته تاسو سره به ډسپلی په نوم باندې جدا یو کمانډ دی دلته وګورئ ډسپلی ستاسو خیال دی دا اصلا د کنټرول پینل کمانډ دی ښه دلته کې ډسپلی باندې تاسو کلیک وکړئ صحیح شو ډسپلی باندې کلیک وکړئ اولینه خبره کسټمایز یور ډسپلی تاسو دا خپل سکرین په خپله خوښه ترتیب کړئ اول دلته کې ورکوټ مانیټر دی سکرین دی او دغه سکرین تاسو ته دا ښیي چې ستاسو په دې کمپیوټر کې یو سکرین دی که دوه سکرینونه وصل دي نو زما سره دلته وګورئ دوه سکرینه وصل دي یو دا دی یو دا سیکنډري سکرین دی مثلا کله کله تاسو یو آفس کې کار کوئ یو دفتر کې کار کوئ او هلته منیټورینګ کې کار کوئ څه کې منیټورینګ برخه کې منیټورینګ کوئ د منیټور کار دا وي چې هغه اوورال څومره آفس کې هغه کمرې وي یا مطلب هغه سکرینونه وي د هغې کنټرولینګ کوي نو منیټر لپاره دا کمانډونه ډېر مهم دي مثلا یو سکرین کار نه کوي یا مطلب یو کمره تاسو ته نه ښکارېږي هغه پکچر نه درکوي نو تاسو به دې برخه کې راشئ وګورئ چې دا د کمپیوټر سره وصل ده که نه ده وصل نو دې برخه کې تاسو ته په هغه آفس کې اندازه لګېږي چې تاسو سره څومره کیمرې وصل دي څومره ډیوایسې دي د هغې کلکولیشن تاسو ته معلوم وي تیار له مخکې نه چې دومره نمبر کې دي بس که دلته کې دا نمبر صحیح و مطلب هلته کې مطلب ستاسو په دې انسټالیشن کې یا کمپیوټر کې مشکل نه دی بیا کیبل کې مشکل دی صحیح ده نو دا صرف یو وړو کې کله تاسو آیډنټیفای باندې کلیک وکړئ آیډنټیفای وظیفه دا دی دا ده چې که چیرې تاسو خپل کمپیوټر کې نوی سکرین وصل کړی وي او راغلی دلته نه وي نو تاسو وایئ چې هغه آیډنټیفای کړه ویې پیژنه ماته مونږ ته یې معرفي کړه نو تاسو ته کمپیوټر وایي چې نه فلحال همدغه دوه سکرینه دي بل مونږ سره نشته دی بل لازمه ډیټیکټ هغه دویم سکرین صحیح ده هغه اضافي سکرین که چیرې تاسو غواړئ په جدا ډسپلی کې تاسو سره وښودلی شي نو تاسو ډیټیکټ باندې کلیک کوئ خو دا ډسپلی مونږ او تاسو سره د دې سکرین دلته اویلیبل نه ده دا د کیمرو لپاره دی څه لپاره ده کیمرو لپاره دی خو اصلا دې برخه کې صرف تاسو یو چیک اپ کوئ چې تاسو سره څومره سکرین فعال دي نو په دفترونو کې هغه د مانیټورینګ لپاره جدا ډیوایس خرڅېږي او جدا سافټویر ورته انسټالیږي هغلته کې هغه کنټرولینګ هر څه په هغه سافټویر باندې کېږي نه دیځي نه دیځي کې صرف تاسو دا ګورئ چې څومره ډیوایس یې جوړې دي کار کوي نه کوي صرف د چیک لپاره دی بل دا ستاسو دا مطلب دا دې ته ریزولوشن ویل کېږي دې ته څه ویل کېږي ریزولوشن ستاسو د سکرین دا ریزولوشن غواړئ زیات کړئ یا کم کړئ نو ډایرکټ به تاسو سره زیات شي یا کم شي داسې وګورئ وایي سم آف وونټ ریسپانډ ټو سکیلینګ چینج دا زموږ تاسو سکیل دی یا ریزولوشن دی زما تاسو مخکې مې دې درس کې مې ویلي وو چې په دې کمپیوټر کې دا هر څه په پکزل باندې اندازه کېږي څه باندې اندازه کېږي پکزل اوس که چیرې تاسو دغه ریزولوشن زیاتوئ یا کموئ انکریز کوئ یا ډیکریز کوئ نو ستاسو دا د کمپیوټر پکزلې چې دي دا ورسره زیاتېږي او کمیږي او چې کله دا کم شي که زیاتې کوئ ستاسو دا سکرین مخ ته راځي رانږدې کېږي ولې تصویر یا پکچر به اوچته نه معلومیږي او که شاته ویسئ وسط حالت کې وساتئ نو ستاسو د کمپیوټر دا سکرین به اوچته معلومیږي اوس ګورئ ریزولوشن کې څه خبره ده کله تاسو د بازار نه یو LCD سکرین اخلئ یو لپټاپ اخلئ نو تاسو خامخا کس نه پوښتنه کوئ چې د دې دا سکرین څه ډول سکرین دی LCD دی که LED دی او که مانیټر دی صحیح ده مانیټر دی اوس ګورئ دا LCD چې ده دا LCD یعنې عموما HD ډسپلی لري کم قسم ډسپلی لري HD او HD ریزولوشن موږ تاسو سره څومره دی 1920 by 1080 by 1080 sorry 1080 1900 په 1080 پکزلو کې موږ تاسو سره HD ګرافیک دی مطلب پاک او صفا او تر ټولو نه کلیر ګرافیک کوم دی HD دی او دا چې کله تاسو پکزلو باندې اندازه کوئ د دې چې کوم تاسو سره دا وایډ دی پراخوالی دی دومره دی او هایټ چې کوم دی دومره دی اوس دلته چې دا د ریزولوشن موږ تاسو نه خبرې کوو هغه یو ورکوټ یې موږ ته سکرول بار چې راکړی چې دا زیاتو کمو
حقیقت کې موږ تاسو سره دغه نمبر یې کمیږي زیاتېږي دا نمبر یې دا ریزولوشن صحیح ده. او ایل ای ډي چې دی ایل ای ډي کې ایچ ډي م راځي او هاف ایچ ډي م راځي نیمایي ایچ ډي ولې مانیټر کې کاملا ایچ ډي نشته دی هغه بیا تاسو سره 3 ډي دی څه قسم دی 3 ډي. نو ګورئ دلته چې کله تاسو د ډسپلی برخې نه دا ریزولوشن کموئ زیاتوئ پرسنټیجو په حساب باندې ستاسو دا سکرین هماغومره شاته او مخته راځي. خو دې کې ښه خبره دا ده چې دا باید فول وي دا باید 100% وي 100% وي چې ستاسو دا هر څه معلوم شي. یو نیم برخه کې ستاسو په کارېږي کله تاسو ته څوک یو لپټاپ یو څه کېږدي تاسو وایي چې د لپټاپ ګوره دا تصویر او هر څه غټ معلومیږي او مخکې راغلی خو صحیح نه معلومیږي روښانه. نو تاسو به ډسپلی ته راشئ او د دې دا کم پکزلو کوالټي چې ده دا به څو کوي 100% به یې کوي. اورینټیشن یا روټیشن تاسو غواړئ چې دا سکرین په یو زاویه باندې تاو راتاو کوي خو دا یوزیج نه لري هسې د پرابلم د حل کولو لپاره دلته دا کمانډس دوی ورکړي دي. که چیرې دا پورټریټ کمه زموږ او دا اپلای کم نو دا سکرین به داسې تاو شي. یو نیم وخت کې تاسو داسې مشکل سره مخ کېدلی شئ په کیبورډ کې د بټنو سره دا سکرین هم تاویږي راتاویږي. نو کله کله داسې مشکل پیدا شي دا به تاسو په کمپیوټر کې د کوم ځای نه حل کوئ وینډوز به نه انسټالوئ څه کار به نه کوئ وینډو به نه انسټالوئ او دې برخې ته به راځئ او دلته به تاسو لینډسکیپ اخلئ ډایرکټ څه به اخلئ لینډسکیپ او دا به اپلای کې هر څه به تاسو سره څه شي سم به شي. صحیح ده دې کمانډس باندې وپوهېدلئ ښه. د دې نه وروسته برایټنس تاسو د سکرین دا روښنایي ده چې دا کمانډ د دې ځینې موږ او تاسو سره نه وي اویلیبل ښه خو د سیکنډ سکرین لپاره اویلیبل وي او هغه تاسو کولی شئ دیز نه کنټرول را کنټرول کې. دا کمانډونه به تاسو انشاءالله پاور آپشنو کې وایي چې تاسو د دې سکرین دا برایټنس دا روښنایي څنګه کمه کوي او څنګه یې زیاته کوي. صحیح ده دلته په هغه سکرین کې خو تاسو سره نه معلومیږي خو دلته ویډیو کې راځي ښه. نو دا کمانډ د برایټنس یا د روښنایي لپاره دی. بل مولټیپل ډسپلی ایکسټینډ دیس ډسپلی ګورئ دا کمانډ چې دی د دویم سکرین لپاره دی. کله ایکسټینډ دیس ډسپلی باندې کلیک وکړم نو ګورئ دا دواړه ډسپلی چې دي خوا په خوا تاسو سره ښودل کېږي ستاسو خیر دی مانیټر کې. که دا ویم چې شو آنلی ون ته نه یو راته وښیه دا بل کا خو هلته افیکټ نه غورځوي ښه ولې که چیرې تاسو اپلای کې د اپلای نه وروسته به هلته هم دا تاثیر وغورځوي ستاسو خیال دی. خو دا کارونه ټول موږ د دې ځای نه هم کولی شو او که تاسو ته یو اسانه طریقه د دې ټول نه وښیم هغه به ښه وي. د کیبورډ نه به تاسو وینډوز کې وینډوز بټنه سره د پی پریس کوئ وین کی جمع پی نو وینډوز کی او پی چې کله تاسو پریس کوئ په وینډوز 10 کې دې برخه کې تاسو سره یو بار یو ساحه خلاص شي او له دې ځای نه تاسو کولی شئ چې را کمانډ تاسو دا دویم سکرین کنټرول شي. او د دې دویم سکرین لپاره موږ تاسو ته 4 قسمه کمانډ یا 4 موډس راکولی شوي دي. یو ته ویل کېږي پی سي سکرین آنلی مطلب که دا کمانډ باندې زه کلیک وکړم تنها دې سکرین کې به هر څه ښکاري هلته به نه ښکاري. یو ډېر استعمال نه لري ښه خو امکان دی ولري تاسو به یو نیمځي کې مثلا سیمینار ورکوئ درس ورکوئ سکرین باندې پکې هلته به تاسو سره پکارېږي. صحیح ده یا مثلا ګورئ پی سي سکرین ته نه دا سکرین شو ډوپلیکیټ دواړه راته وښیه تکراري ایکسټینډډ دا سکرین به صحیح ښي هلته به صرف وال پیپر وي هلته به څه وي وال پیپر به وي. او سیکنډ سکرین آنلی د لپټاپ دا سکرین بند شو او هر څه هلته ماته ښکارېږي. خو نو ښه خبره دا ده چې تاسو موږ تاسو چېرته لیکچر ورکړو سیمینار ورکړو ډوپلیکیټ کوم یو ډوپلیکیټ نو دغه کارونه تاسو له دې ځای نه هم کولی شئ او د دې برخې نه هم دا سکرین تاسو کنټرولولی شئ دې ځای نه. کله تاسو دا کمانډ دلته ګورئ ډوپلیکیټ ایکسټینډډ شو او آنلی اول سکرین او دویم سکرین. نو پرایمري او اول سکرین زموږ تاسو دا د سیکنډري هغه دی که بل وصل کې هغه بل به ترډ شي فورت او داسې پسې مخته ځي. صحیح ده خو ګورئ میک دس مای مین ډسپلی تاسو چینجولی هم شئ
د دې اول سکرین وظیفه دویم ته ورکوي، د دې دویم اول ته ورکوي د دې کمانډ په ذریعه باندې چې کله دا تاسو سره ډوپلیکیټ وي. صحیح ده؟ نو دا کمانډونه د دې لپاره دي. اډوانس ډسپلی ته که چیرې تاسو راشي دلته کې نورې خبرې هم د دې باندې موږ تاسو وخت نه ضایع کوو، دومره په کار نه راځي. لکه تاسو کالر منیجمنټ ته لاړ شئ، اوس کالر منیجمنټ کې ګرافیک موږ ته ښایي چې زموږ دومره ګرافیک دی چې دا کمانډونه ټول تاسو د شارټکټ لارې نه به کومه. تاسو به دلته نه راځئ چې مطلب تاسو ګوري د یو کمپیوټر ګرافیک چیک کوئ. اول به ډسپلی ته راځئ، ډسپلی کې به چیرته راځئ، اډوانس ډسپلی ته به راځئ. اډوانس ډسپلی کې به تاسو کالر منیجمنټ باندې بیا به تاسو سره ګرافیک معلومیږي. نه، دا بیا موږ داسې نه کوو. دا بیا موږ تاسو په رن کې وایو چې رن کې یو شارټکټ شانتي میسج ولیکو، انټر کو، د کمپیوټر باره کې فول موږ ته معلومات راکړي. صحیح ده؟ یا ډسپلی اډاپټر باره کې تاسو معلومات اخلئ، کلیک ور باندې وکړئ، تاسو را ډسپلی اډاپټر راځي. ښه، ډسپلی برخه کې دومره خبره بس ده دلته. ښه، دا بیا را روان دي انشاءالله. تاسو به دلته کې په سټارټ مینیو کې په سیټینګ کې دا کمانډ دلته کې بیا تاسو سره اویلیبل دي، دلته بیا راځي، دی باندې کار کوو. په کنټرول پینل کې هم راځي. نو اوس صرف غواړم تاسو ته شارټ دا لنډې برخې تاسو ته دا کنټیکسچوال مینیو دغه کومه داسې ډیفاین یې کړم، درته تعریف یې وکړم. خلاص، اوس راځم پرسونالایزیشن ته. پرسونالایزیشن یا مطلب پراپرټیز. پرسونالایزیشن ویل کېږي ستاسو د خوښې ترتیب ته چې تاسو په خپله په کمپیوټر کې ترتیب جوړ کړئ، یو شخصي پرسونل ترتیب تاسو جوړ کړئ، یا تاسو په دې کمپیوټر کې کسټمایزینګ وکړئ، د خپلې خوښې یو سیستم برابر کړئ. په پرسونالایزیشن کې مختلفې برخې دي. اوله موضوع دلته موږ او تاسو سره بیک ګراوند دی. څه ده؟ بیک ګراوند. مثلا دلته کې تاسو سره ډیسکټاپ آیکنز دي، یا مثلا ټاسک بار دی. همداسې په دې کې تاسو سره تیمز دي وغیره، داسې کمانډونه دي چې یو هر یو به موږ تاسو په ترتیب باندې کوو. د پرسونالایزیشن لپاره سکرین کې تاسو به رایټ کلیک وکړئ، پرسونالایز ته به راشئ، او د پرسونالایز برخه کې اول کمانډ دلته کې وینډوز 10 کې موږ سره څه دی؟ بیک ګراوند دی. تاسو د بیک ګراوند باندې کلیک وکړئ. بیک ګراوند باندې تاسو ته اوله ورځ درس کې مالک خبره کړې وه. تاسو بیک ګراوند باندې کولی شئ د دې حصې نه یا پکچر ولګوئ یا کالر ولګوئ. نو ګورئ دلته بیک ګراوند برخه ته چې کله راشئ، دې برخه کې پکچر انتخاب وي، تاسو دلته مختلف قسمه پکچرز راوستلی شئ. لکه دا یو پکچر شو، دا یو پکچر شو. صحیح شو؟ یا تاسو خپل یو پکچر دلته غواړئ، تاسو به څه باندې کلیک وکړئ؟ براوز باندې. دغه براوز باره کې تاسو لږ خبر وکړم، دا په کمپیوټر کې ډېرو برخو کې تکرار راځي دا کمانډ. اوس تاسو باید په هره حصه کې یاد وي چې د دې مطلب څه دی. براوز ویل کېږي سرچینګ ته. څه ته؟ سرچینګ ته، تلاش ته، پیدا کولو ته. براوز څه ته ویل کېږي؟ سرچینګ ته ویل کېږي. نو ګورئ براوز باندې که چیرې تاسو کلیک وکړئ، نو لاړ شئ او زه د خپلې خوښې یو پکچر تلاش کوم او هغه راولم دلته. نو زه به راشم د پکچر فولډر، مثلا دا زموږ ستاسو ایکسپلورر شو، او د ایکسپلورر کې غواړم پکچر حصې ته لاړ شم او د دې ځای نه یو پکچر راواخلم او ځان سره په دې سکرین باندې څه کړمه؟ سیټ کړمه. فار ایگزامپل دلته به موږ تاسو داسې یو پکچر راواخلو لکه دا یو پکچر، او چوز پکچر باندې کلیک. د کلیک نه وروسته به تاسو سره هماغه سکرین باندې راغلی وي. تاسو د دې حصې نه تنها پکچر نشئ لګولی، په کمپیوټر کې نورو حصو باندې هم کولی شئ. لکه تاسو ځئ ډس پي سي ته، ای ډرایو ته راځئ، ال فوټوز ته ځئ، یو برخه کې تاسو سره خپل پکچر وي، او هغه پکچر باندې داسې رایټ کلیک وکړئ او سیټ از ا ډیسکټاپ بیک ګراوند. نو د رایټ کلیک په واسطه باندې هم کولی شئ. څه ذریعه باندې؟ رایټ کلیک باندې. مو پکچر باندې رایټ کلیک کوئ او هغه تاسو سره راځي دلته. دا براوز لږ زره جنجالي وي که نه، تاسو به دلته ځئ، یو به سرچ کوئ، بیا به راخلئ، خو یو نیم وخت له دې ځای نه هم کولی شئ. صحیح ده؟ بل کوم پکچر چې تاسو اټ کړئ لنډ وخت لپاره دلته کې د تیمز کې داسې جمع کېږي، او بیا تاسو هماغه کولی شئ چې مطلب داسې چینج را چینج کړئ.
دا خو اوس موږ تاسو مینوالي چینجو کلیک پې کوو چینجېږي که نه تاسو د ټایم د وخت مطابق غواړئ نو د دې لپاره لاندې موږ او تاسو یو بل کمانډ لرو هغې ته ویل کېږي سلایډ شو. څه ورته ویل کېږي؟ سلایډ شو. کله تاسو سلایډ شو انتخاب کوئ هماغه فولډر نه چې تاسو عکسونه راوستي وي هغه به په خپله خوښه باندې هر څومره ټایم چې تاسو ورکړي وي خپله به بدلیږي را بدلیږي. سلایډ شو لکه ویډیو شو، سلایډ شو لکه ویډیو شو غوندې داسې یو څه دي چې خپله سلایډ په شکل باندې د پریزنټیشن سلایډونه تاسو کتلي وي خپله اوړي راوړي نو داسې په دې شکل باندې سلایډ په شکل باندې. نو دلته کې تاسو ګورئ کله سلایډ شو انتخاب کړئ اوله موضوع تاسو سره پکچر راځي وګوره دغسې چې کله دا یو نښه راغلی وي مطلب دلته یو پکچر هم نه دی انتخاب شوی. نو د سلایډ شو لپاره تاسو کوشش کوئ یو څو د خپلې خوښې پکچر راواخلئ او یو فولډر کې واچوئ او هماغه فولډر تاسو انتخاب کړئ په سلایډ شو کې هغې ځینې به تاسو سره پکچر یې څه کېږي بدلیږي را بدلیږي به. مثلا دا کنټرول به ونیسئ هماغه پکچر باندې به کلیک وکړئ هغه به تاسو سره انتخاب شي لکه دا یو پکچر دا پکچر ټول نه غواړم دا یو غواړم. کنټرول ونیسئ هماغه پکچر باندې یو کلیک کوئ کنټرول سی دا مې کاپي کړه راځم ډیسکټاپ برخې ته په دې ډیسکټاپ کې یو فولډر ورته جوړوم او فار ایگزامپل زه ورته لیکم چې سلایډ شو PIC پکچرز او ډبل کلیک او دلته پیسټ کنټرول وی یعنی پیسټ. دا کمانډونه پرون تاسو ویلو دا پیسټ او دا خبرې. اوس دغه پکچر زه غواړم سلیکټ دا فولډر کې چې څومره پکچرې دي تاسو کوشش وکړئ ټول داسې انتخاب کړئ. د انتخاب نه وروسته د کیبورډ نه F2 بټن پریس کړئ F2 صحیح شو او تاسو داسې دا قوس شروع کړئ یو او بیا قوس بند مطلب یو ولیکئ داسې دې قوس کې انټر کړئ دا به منظم شي تعداد به معلوم شي بل به په ترتیب باندې راځي دا به اول راځي داسې په دې شکل باندې. دې نه وروسته به تاسو لاړ شئ پرسنالایزیشن ته براوز باندې به کلیک وکړئ براوز کې کم برخه کې ډیسکټاپ کې مونږ تاسو سره پروت څه په نوم باندې سلایډ شو بس دا پکچر به داسې انتخاب دا فولډر به انتخاب کې او چوز پکچر باندې به کلیک وکړئ بیا به دې ځای کې ګوره آل فایل انتخاب دي څه آل که تاسو یو پکچر واخلئ چوز پکچر باندې کلیک وکړئ هغه ټول راځي په سلایډ شو کې خو دې برخې نه به تاسو سلایډ شو واخلئ ساری سلایډ شو کمان موږ تاسو عادي اخیستی وو ښه دا زه راځو ډیسکټاپ ته او دا یو پکچر دا فولډر داسې غواړم چې لیز نه انتخاب وکړم. اوس به دلته کې راشي دې لپاره به تاسو ټایم ورکړئ یو منټه څومره یو منټه مثلا 10 منټه مثلا تاسو غواړئ 10 منټه هر 10 منټه وروسته دا پکچر موږ سره په دې سکرین باندې خپل اتومات بدلیږي را بدلیږي دا ټایم دی د یو منټ نیولې تر یو ورځې پورې تاسو کولی شئ دې ته ټایم ورکړئ منټ نه کم نه کېږي منټ نه کم نه کېږي صحیح ده. ګوره دا بیا هم دې کې پرابلم دی کله داسې پرابلم وي تاسو به بیا سر نه انتخاب کړئ دا بس سیټ شو موږ تاسو سره. بل دا شفل خبره ده شفل مطلب خپله د اتومات واوړي را واوړي شفل کمپیوټر د هماغه د وخت مطابق خپله واوړي او تاسو داسې هم کولی شئ چې کله راشي د سکرین باندې رایټ کلیک وکړئ سکرین باندې رایټ کلیک وکړئ دلته وګورئ په دې کانټیکسچوال مینیو کې یو نوی کمانډ ما سره راغی هغې ته ویل کېږي نیکسټ ډیسکټاپ بیکګراونډ دې ځینې هم چینجولی شئ چینج کړه دا مخکې نه وي دا چې کله تاسو سلایډ شو جوړه کړئ بیا دا کمانډ تاسو سره راځي صحیح ده داسې. ښه په دې برخه کې یو موضوع مانه پاتې شوه او هغې ته ویل کېږي چوز افیکټ. ښه وروسته راځم ورباندې کار کوم وګورئ شکل باندې خو وپوهېدلی چې کمپیوټر یې خپله واړئ راواړئ او که چیرې تاسو په خپله خوښه باندې اړوئ نو دلته کې بیا دا نیکس لپاره کمانډ اضافه کېږي. نو شفل به د شفل پلی ته ویل کېږي شفل څه ته ویل کېږي پلی خپل اتومات پلی شي خپل د چینج را چینج شي. بل allows slide show when on battery power د دې مطلب څه دی کله چې تاسو دا بیټري 100% ته چارج را کم شي که تاسو خیلی دی برخه کې تاسو ته میسج درکړي چې تاسو بیټري چارج کم دی تاسو بیټري کمپیوټر پلګ کې چارجر سره پلګ کړئ نو دغه وخت کې تاسو چې کله 100% چارج پاتې شو ته دا ډسپلی بندوه دا سلایډ شو ما اړوه
دا پکچر بدلوه را بدلوه ما ولی دغه هر یو پکچر هم چې بدلیږي را بدلیږي په خپله خوښه باندې د دې سره هم کمپیوټر څه اندازه چارج مصرفوي. نو د دې لپاره چې د چارج د مصرفېدو مخنیوی وشي تاسو دا کمانډ ایزي نه څه کوئ آف یې کوئ. صحیح ده. راځو فل ته. فل د وړو پکچرو لپاره وي. فل د څه لپاره وي؟ واړه پکچر. وړو نه مطلب زموږ څه دی چې د هغې سایز کوچنی وي لکه دا یو پکچر. دا پکچر ګوري لږ ورکوټی دی که دې باندې زه رایټ کلیک وکړم ما سیټ د ډیسکټاپ بیکګراونډ یې کړمه ډایرکټ نو ګوره دا ځان یې داسې کش کې پاس طرف ته ولاندې. نو د دې لپاره دلته یو څو کمانډ دي تر څو دا پکچر ځان لپاره ترتیب کړئ. چوز ا فټ. دا پکچر څنګه فټ شي تاسو سره په دې ډیسکټاپ کې په دې سکرین کې نو د دې فټوالی د فل په شکل باندې راشي که فټ دې ته فټ ویل کېږي مکمل یې راوله او هغه خالي ساحو کې تاسو ته رنګ اچوي سولید کالر اچوي سټریچ یې که داسې کش که دا پکچر یو طرف ته بل طرف یې څه که کش یې که تر څو دې پکچر کې د سکرین باندې فول معلوم شي. ټایل یې که ټایل ګوره ټایل شکل کې شو لاندې طرف ته یې کش کې صحیح نه. او ټایل تکراري ته ځینې پکچرو کې چې کله تاسو ځینې پکچر انتخاب کې دا ټایل مو انتخاب کړی وي تاسو سره دا پکچر داسې تکراري راځي ډوپلیکیټ راځي لکه یو بل ورکوټی پکچر زه دې نه وګورم لکه دیس ون دا ګورې تکراري راغی ستاسو خیال دی تکراري چې راشي نو خامخا ورکوټی کېږي. د دې ټایل هدف هم دا دی ټایل که فل یې کم به فل شي ما سره مکمل بشي خپله پکچر ورکوټی دی سایز نو تاسو چې یو پکچر ډېر وړوکی سایز ولري هغې لپاره وی ټایل انتخابولی شئ څه ټایل تر څو تکرار راشي تاسو سره. سینټر پوزیشن کې راوله دا ګوره سینټر کې موږ سره راغی دا هم د وړو پکچرو لپاره دی مرکز کې او سپین شکل ورکړه دا یو بل ډول دی. خو که چیرې تاسو سره یو نارمل پکچر وي هغې لپاره تاسو فل یا فټ کارولی شئ څه فل یا فټ چې ایچ ډي پکچر وي تاسو څه کارولی شئ فټ یا فل. صحیح ده. دلته یو بله موضوع ده د بیکګراونډ کې څه ورته ویل کېږي سولید کالرز ورته ویل کېږي متوجه اوسئ تاسو سولید کالر. نو دا سولید کالر په ذریعه باندې تاسو کولی شئ چې خپل سکرین باندې تنها یو رنګ ولګوئ پکچر نه لګوئ بس صرف غواړئ چې یو رنګ دې تاسو سره راشي. نو دا موږ تاسو سره د نن ورځې لیکچر و.